لکه ولاړ شم ومې غره وکړل ووتم داسې دي په محمد علیه السلام چې وایم څه اوس اخبارات وایي چې په ما پسې بابا زما په تا سر خلاصېږي چې ته په دا خونه کې چیش کوې ته ودرېږه زه مور در خبره کړم ولاکه راسه په ولاړ شوم بابا په هغه خونه کې پټ پټ د ښځو سره خبرې کوي ته نه یې په خبره ارزی دا که دا بله خطره دا خبره کړي په کور عذابي براباد کړي لکه وایم ولاړ شه نه کوم خبرې ته څه په ما پسې یې که در ووتم په ولاکه راته ولاړ شهرمون یې خود ورته وایم بابا نو ته به څه وکړې ته راووځه مازې زه دغه یم د دې درته ولاړ یم څه کوي د مردارې زوی د پلاره سره لوټګي کوي ته ولې زه در ووځم ښځه به پلوشې ته دلته څه غټلي دا لږ خو رښتیا ویله ته دلته یوازې په خونه کې چیچ کوې چې موږ هلته پرېښي یو جواب راکړه وایم جواب راکړه خوارڅې په دا لوی مخ چې راته ولاړ یې هغه هېڅ یې مو نه کوله دلته د خونې څه مزاک راغلی په دا خونه را نه ده وتې دونه غټ مزاک و مال سړی څه پل به راواخلې باره بې ملکې داسې نه وي چې پلوشه باره په عذاب کړي ما ستا لپاره وایم رښتیا راته وایه د لیجې د ښځو سره خبرې کولې غاترې ولاکه مې د یوې نجلۍ سره لا خبرې کړي دلته زه باید راغلی وم چې دا مزاک بل کوی وا جلالت ما په څه رقم په عشق سره باندې جوړوې ته راکله ټلیفون چې زه مور ته ور ښکاره کړمه ارې دا ټلیفون څه دا خو ما ته یې راوړي بند شو باره مې چارج ته مسته کاوه څه وایه چې تا د نجونو سره خبرې کولې جلا به ورته چې درواغ مه وایه ژر کوه ټلیفون به ده ته ورکړه یخې سترګې مه راته نیسه سپین ږیرکې که ته د رښتیا ښه یې ټلیفون ورکړه چې ویې ګوري دا دی ور به کړم دا د مردارې زوی ته دلته د ټلیفون په سر کې دغه لالا مستري څوک دی خرکوسه دا هغه مستري دی چې زما موسیقل را جوړوي په دونه نیمه شپه کې له مستري صاحب سره یو ساعت و یو پاو خبرې څه کیسه ده بابه کو د مستري صاحب سره چې بیا د چیچ خبرې کولې دغه لمبر ته زنګ ور ووهه ویا یې د لمې ور وه د هغه معاینه یې پورته نه کړي سلام کاکو ما یوازې مه پرېږده هیله کوم ګرانه ورته کش یې که مور ویې وازولې مرګ